محترم عبدالحکیم ورور پوښتنه کړې ده. موږ ځینې وختونه زراعتي دواوې پر ځمکو پاشو او کله چې له دغه دوا پاشلو وروسته حمام وکړو بیا هم د دغه دوا بوی زموږ له کالو څخه نه لیرې کیږي. آیا د جومات لمانځه ته موږ حاضر سو که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، هر هغه بوی چې هغه ضرر رسوي خلکو ته، لکه د پیازو بوی، لکه د وږي بوی، لکه د ګندنې او یا نور داسې شی چې څوک مریض وي، د مریضۍ بوی، هغه ته فرض که بواسیر وي، د ده ورتګ مسجد ته ګناه ده. مسجد او که مسجد والا دی منع کوي، در هغه آیات نه لاندې کېږي چې ومن اظلم ممن منع مساجد الله یا یذکر فی حسبه. الله وایي څوک دی تر هغه چا ډېر ظالم چې خلک د مساجدو څخه د الله پاک منع کوي، دی تر هغو نه لاندې کېږي، بلکې خلکو ته یې منع روا ده چې دی څوک دی منع کوي. نو ما ته دا بوی نه معلومېږي چې دا خلک په زیریږي که نه په زیریږي. که خلک په زیرېدله نو بلکل مسجد ته تګ ګناه دی. او دغه شانې پیازو دا شیان چې سړی خوري دې ځای ته ډېر پام وکړي. که په داسې وخت کې سړی خوړلی چې هغه وخت د مسجد نږدې و، بیا د ول زه که مسجد ته ولاړ شم ګناه ده د خلکو، هغه خلک په عذابوي. او که مسجد ته نشي ولاړ نو خو ده په دغه وخت کې وخوړه، دی هم ګناهکاره دی. او که د دونه وخت و چې د مسواک ولی وای دونه وخت نه و چې دی مسواک ووایي او خوله پاکه کړي ولاړ شي مسجد ته، نو دی ګناهکار دی. بلکې په داسې وخت کې د داسې شیان خوري چې هغه دی بیا په مسواک دورې کولی شي. نو د دغه بوی ما ته نه معلومېږي که دی بوی اغېزه رسوي، بس بلکل به مسجد ته نه ځي. خو که چېرې د ضرورت په خاطر په داسې وخت کې چا ته غسل وکړي، دا بوی یې نه تلي، په یو رقم نه تلي، لا هم تر هغه وخته پورې چې بوی ځي تر هغه وخته به نه ځي. او که داسې بوی و چې اغېزه نه رسولې پروا نه کوي. دا 400 یا مصفه ده، شامله د مختار جلد اول. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.